بسم الله الرحمن الرحيم. باب جزاء الوالدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. باب دی په بیان د بدلی ورکول کې مور پلار ته. ابو هريره رضی الله عنه فرمای، مخکې د هغې ترجمه بیان شوه، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل: لا یجزي ولد والده، بدله نشي ورکولی بچی خپل پلار ته، یعنی هغه چې څومره خدمت ورله کړی دی د هغې مقابل ته نشي پوره کولی، مګر په یو حالت کې، الا ان یجده مملوکا، مګر چې کله دای مریا او غلام ویني، چېرته یو ځای کې د سړي پلار مریا وي او غلام وي، نو فیشتریه دای واخلي، فیعتقه دای آزاد کی. نو په دې وخت کې دغه انسان د خپل پلار حق ادا که، ځکه حریت ازادي یو نوی ژوند دی، د غلامۍ نه خلاصېدل دا غټه خبره ده. دا پنځم باب د چې امام بخاري رحمه الله لګولی دی، او په دې کې دا خبره ذکر کوي چې ګوره هر څونه ښېګړې کې تا وکړي غره نشي په ځان باندې. مخکې ذکر شو چې لکه ښېګړې وکړه د مور پلار سره، نو که ته چې کله دا احسانات کې داسې نه چې هلکه زړه کې دې دا راشي لکه چې د مور پلار حق مې ادا کو، اضافه مې ورسره حقونه وکړل، وایي نه هېڅکله نشي پوره کولی، مګر یو حالت چې کله تا دا غلام ولید په هغې وخت کې شي او بیا آزاد کړي. حدیث کې به اشاره وي چې اسلام د مریتوب نه آزادولو باندې پوره اهتمام کړی دی او حرص کړی دی چې مریان په اسلام کې نه د آزاد شي او حر شي انسانا. همدغه رنګې اشاره دی چې دا عظیم اجر دی په دې کې چې پلار د دین آزادول. همدغه رنګې پلار سره بل احسان داسې لوی نه وي د دې نه. بل حدیث په دې باب کې هغه یوه قصه ده، واقعه ده چې امام بخاري رحمه الله نقل کړې ده. عبدالله بن عمر تنهو په بیت الله کې یو سړی د یمن نه راغلی او مور یې په شاوه طواف یې کوو، نو ده ورته وویله چې عبدالله بن عمر ایا د دې بدله ما پوره کړه؟ د یمن نه تر مکې پورې تقریبا یو میاشت مزل دی، دونه په شا راوړې او اوس په کعبه کې بیت الله کې تاومم په شا، نو دې بدله ما پوره کړه. هغه ورته ناشنا خبره وکړه چې په دې واقعه کې بیانېږي. عن ابي بردة انه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل امه وراء ظهره يقول. ابو برده فرمایي چې ما عبدالله بن عمر ولید چې یو سړی د یمن نه راغلی او طواف یې کوه، خپله مور یې په شا کړې وه، دا یې ویل: اني لها بعیرها المذلل ان اذعرت رکابها لم اذعر. دا شعر ویله، وایي زه د خپلې مور دپاره هغه اوښې ما چې هېڅکله زه نه ستړی کېږم، دې نه تختم نم. وایي کله چې د ان اذعرت رکابها، وایي که چېرته ده چې خپله سورلي ده که هغه تې وم تختي ستړی م شي، لم اذعر، زه د هغه نه تختم، نه ستړی کېږم او نه ما باندې دا بد لګېږي، همداسې مې شاوته ورته کړي. عبدالله بن عمر ته ویل: اتراني جزیتها، ته مایینې چې ما دا کوم عمل وکړو ما د مور بدله پوره کړه حق؟ هغه ورته لا ولا بزفرة واحده، وایي دا ته وایي چې حق دی ادا کړو، وایي ستا د مور چې کوم زفره هغې سختۍ او فریاد ته ویلی شي چې کله مور په وخت د ولادت د بچي کې کوي، کله چې بچی روان شي حرکت کې د وتلو کې شي، نو په دې وخت کې طبعا چې ډېر سخت در وي په مور باندې تکلیف وي، په دې وخت کې مور فریاد کوي، هغه یو فریاد ته زفره ویلی شي. وایي ستا د مور دغه ټول فریادونه هم نه، دا یو فریاد چې یو ځلې هواز کړی، وایي قسم ده چې د دقې د یو فریاد په مقدار جزا دې وله نه ده ادا کړي. سبحان الله، تاسو سوچ کوئ دا څومره لویه خبره ورته کړې ده، یعنی یو میاشت مزل په کعبه کې ګرځول، دا دومره دغه یو در اواز چې کوم دی هغې په مقدار احسان دی پورواله دی نه دی کړی، د هغې بدله دی نه ورکړي، د نورو به څه ورکړي.
بیا ثم طاف ابن عمر عبد الله بن عمر تنهو طواف کو فاتى المقام مقام ابراهيم تراجع فصلى ركعتين 2 ركعات وکړل بیا دا غنه بعد ویل ابن ابي موسى ان كل ركعتين تكفران امامهما بیا ابن ابي موسى ته ویل چې 2 رکعات کول دا الاده اضافه خبره وسره وکړه او دا ګناهونه معاف کوي د دینه مخکې چې څومره ګناهونه هغه د خي داغه د فار د قسم ته کفاره ده. حدیث کې فواید یو فائدہ ده چې طواف په سورلۍ باندې کولای شي کاغه سورلۍ او کاغه په شا باندې دا سره کولای شي لکه دلته د تیمن عونک لجدامه کو پرې خپل وکي ام دغه رنګي حدیث کې به اشاره وي د مور عظمت او مکان ته په بچي باندې ام دغه رنګي حدیث کې به اشاره وي علم ته د علم په باره کې سوال ته کله مسلې ضرورت ته پوس وکړه کله ته پوس شو ام دغه رنګي په حدیث کې به فائدې چې د طواف په مابین کې درمیان کې سړی خبرې کولای شي ضرورت د وجنه خبرې سړی کولای شي دلته د عبد الله بن عمر نه تفوس شو په دې باره کې ام دغه رنګي فائدہ به شي منځ دا ګناهونه معاف کوي. بل حدیث دی پسې امام بخاری رحمه الله د 13 نمبر ذکر کړی دی عبد الله بن عمرو رضی الله عنه هغه وی جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجره یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم تراله چې بیعت وسره کو په هجرت باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکي مکه فریدي وترك ابويه يبكيان امور فلار پر خصل چې جړلې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ارجع الیهما واپس دې دواړو ته واضحكهما كما ابكيتهما او دسی په خندا کله څنګه چې په جړا دي څنګه دې جړولې دي سبحان الله تاسو کوي هجرت څومره عظیم فائدہ لري لیکن دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل مزه مور فلار دی خفدي مور فلار ته واپس حدیث کې به اشاره وي د مور فلار په فضل باندې ام دغه رنګ حدیث کې د نبی صلی الله علیه وسلم شفقت په امت باندې ول نبی صلی الله علیه وسلم ته دی خون ورکو چې راوزه مور فلار د خپل کار کوي جهاد دی او هجرت دی او درس غرب دی دا وکاغه وکا نه شفقت د نبی صلی الله علیه وسلم په خپل امتیانو باندې دومره زیاتو هجرت هم پرېده مور فلار سره د خېګړې وکا لاړ شاغې ته حدیث کې بدی ته اشاره وي چې سره د خپل خطا اصلاح وکي یو خطا د نو شو بیا د سینې چې لکه ز پښتونی ما دا څنګه ز وسپریدم بیا فریدي دا صحابي د غسکار وکړو مور فلار په جړه باندې فری خصل واپس لاړ غیبه ته خوشاله کړل. سوالسم لمبر حدیث په دې باب کې د ابو هريره رضی الله عنه واقعه ده ابو مره فرمای دا مولا د ام هاني بنت ابي طالب و دا وی انه ركب مع ابي هريره دا ابو هريره رضی الله عنه سره شو الى ارضه بالعقيق اغه د دې زمکه ته په عقيق کې و عقيق هر هغه زی ته ویل شي چې بوش لولې وي خړ شانتي وي خو دلته ظاهر دا معلومیږي چې عقیق نه مراد هغه د چې کم مسما ده او نومي دی عقیق هغه ته مراد دی او فاذا دخل ارضه صاح باعلى صوته کله چې ابو هريره رضی الله عنه داخل شو خپل زمکه ته आवाज وکړو आवाज جکو ویل عليك السلام ورحمه الله وبركاته يا امتاه پتا دي سلام وی د الله او د الله رحمتونه دي برکتونه دي اے زما موري اغه مور ته ویل وعليك السلام ورحمه الله وبركاته پتا دې سلامي او به ابو هريره ته داس ویل رحمك الله كما ربيتني صغيرا الله پتا باندې رحم وکي زما مور لکه څنګه چې تاسو پر کوټوالي کې ساتل مور به ته ویل یا بني بچوړه وانت جزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا تعالی الله جل جلاله بدلی در کی او الله د تان راضی شي لګتا چې ما سره څومره احسان وکړو. نګور په دې حدیث کې اشاره ده چې ابو هريره ته مور سره دومره احسان کو چې د لری نه به وتاواز کو. دا حدیث دی په دې کې کلام مشترکین اهل علم حسن کړی دی. په دې حدیث کې دا هم دی چې کله کله د مصلحت د وجه نه سړی आवाज پورته کول شي لکه دې په جګ आवाज سره आवाज وک
همدغه رنګي په حدیث کې دا هم جواز شته دی چې لري نه سړی سلام اچولی شي، لري نه د بچو. همدغه رنګي په حدیث کې دا فائدہ هم ده چې یو ښه کار تا سره چا وکړو په هغه باندې اعتراف وکړه، په هغه باندې چې لکه تا ما سره ښه کړي، لکه ابو هريره هو ویل چې تا ما سره ښه کړي دي مورې. همدغه رنګي مور باید چې خپل بچو ته هم چې کله ورسره احسان وکړي دعاګانې وکړي، لکه دلته چې هغه خپل بچی ته دعاګانې کولې. هذا بالله تعالى التوفيق والله أعلم.